راتلونکی سوال چې سوی دی د عبدالکریم دی چې د پاکستان د لاهور څخه دی. سوال یې کړی دی ټول مسلمانان په یو قرآن کریم ایمان لري، په حدیثو باندې ایمان لري چې احادیث هم د یو شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دي، نو بیا ولې څلور مذاهب سته او بیا ولې په دوی کې فرق سته؟ دا یوه ډیره مهمه پوښتنه ده او ډیره پارونکې پوښتنه هم ده چې ټول مسلمانان په یو قرآن کریم ایمان لري، په احادیثو باندې ایمان لري، نو بیا ولې څلور مذاهب سته او بیا ولې په دوی کې فرق سته؟ زه به د دې پوښتنې په جواب کې ووایم موږ څلور مذاهب لرو او څلور امامان لرو: امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعي صاحب. دوی ټول یوې موضوع ته کار کړی دی، فرق به لري خو کوچنی کوچنی او ډیر لږ. ما مخکې هم د خپلو استادانو څخه پوښتنه کړې ده، ځکه دا لومړی ځل نه دی. دا پوښتنې زما مخ ته کله ناکله راځي او یا زه ورسره مخ سوی یم. او بیا دا ټول مسلمانان د یوې اجتماع او یا ټولنې کې ژوند کوي. د یوه قرآن او حدیث په رڼا کې موږ خپل ژوند مخ ته وړو او بیا الحمدلله موږ ته الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي چې تاسې د الله جل جلاله په رسیب لاس ونیسئ او هغه به تاسې تر خپلې حقې لارې او تر خپل رب عز وجل پورې ورسوي. دا یوه تشریح ده، دا فرق نه دی، بلکې دا څلور مذاهب دي چې د قرآن کریم او حدیث تشریح ده. لکه څنګه چې په قرآن کې الله جل جلاله دا امر کړی دی چې واقیموا الصلاة، تاسو لمونځ قایم کړئ. نور د لمانځه طریقه په قرآن کې نه ده راغلی، نور د دغه لمانځه تشریح په نبوي حدیثو کې راغلی ده. ځینې بیا داسې مذاهب سته چې په نبوي حدیثو کې خلک پرې سم نه پوهیږي، یعنې پوره اخذ ترې نسي کولی، لکه په قرآن کې پوره نه وي واضح سوي. نو بیا امامان دي چې ټوله تابعین دي او تابعین صحابه کرام لیدلي دي، نو هغوی ښه پوهیږي چې په تفصیل سره الله و دې اسلامي امت د دین وساسي او ښه په پوه سي. د ښه پوهاوي لپاره په څلورو مذاهبو یې د څو مختلفو طریقو هغه طریقې رامنځته کړي دي چې په هغه سره اسلامي امت وکولی سي نور هم په اسلام کې معلومات ترلاسه کړي. البته څلور سره مذاهب د یو قرآن کریم او د یوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه بحث کوي. یوه هم داسې خبره نه ده کړې چې هغه د قرآن کریم او یا مبارکو حدیث سره په ټکر کې وي، بلکې دا طریقه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر یوه طریقه او فعالیت سره لیدلی دی، بل امام بیا د هغه صحابي څخه روایت کړی دی. پر بله طریقه باندې مثلا هغه یو لمونځ دی چې پر یوه طریقه لیدلی دی، بل بیا پر بل ځای په بله طریقه سره لیدلی دی، نو دا په خلکو پورې بیا اړه لري. د څلور سره امامانو طریقې هغه د الله جل جلاله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو تګلارې تاسو ته بیانوي. بس مازې فرق دا دی چې یو یې په یو رقم طریقه او بل یې په بل رقم طریقه په عین نکاتو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم افعال تشریح کړي دي. که فرق هم لري دا دغه پوهاوي پر اساس لري، یو په یوه طریقه او بل په بل طریقه باندې. نور منشا او اساس نه دی بدل سوی. معنا دا یو داسې واقعیت دی که په حقیقت سره ورته وګورو ټوله د یو قرآن کریم څخه اخیستل سوي دي، بس په دې تشریح کې فرق لري. دا په دې خاطر د اسلامي امت د پوهاوي په خاطر